سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا سره ټولې سیالۍ پای ته ورسېدلې چې په دغه لوبو کې 3 ورځنۍ 3 شلاوریزه او یوه ټېسټ لوبه ترسره شوله چې د ټېسټ لوبې ورځنۍ او شلاوریزه لوبلړۍ سریلانکا لوبډلې وګټله، خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا سریلانکا لوبډلې ته په وروستۍ شلاوریزه لوبه کې په 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به اوس د ایرلنډ سره پوره غټ سیریز ترسره کوي چې په دغه سیریز کې 3 ورځنۍ 3 شلاوریزه او یوه ټېسټ لوبه ترسره کیږي چې دغه لوبې د فروری میاشتې په 28مه نیټه پیلیږي چې د راروانې مارچ میاشتې تر 18مې نیټې به دوام وکړي. دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ایرلنډ پر وړاندې یوازینۍ ټېسټ لوبه د روانې فروری میاشتې په 28مه نیټه پیل کړي. د دې لوبو وروسته بیا 3 ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 9مه نیټه ترسره کیږي، دویمه لوبه پر 9مه نیټه ترسره کیږي او وروستۍ ورځنۍ لوبه بیا پر 12مه نیټه ترسره کیږي. او داسې افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ پر وړاندې د 3 ورځنیو لوبو وروسته بیا 3 نړیوالې شلاوریزې لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 15مه نیټه ترسره کیږي، دویمه لوبه د مارچ میاشتې پر 18مه نیټه ترسره کیږي او دریمه وروستۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 18مه نیټه ترسره کیږي. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ پر وړاندې ورځنۍ ټېسټ شلاوریزه لوبه کې ایرلنډ لوبډلې ته ماته ورکړي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله باید په دغه لوبډله کې یو ځل بیا ځوانانو ته چانس ورکړي، لکه بلال سمې، نوید زدران، داسې وفادار مومند، اسحاق رحیمي، دغو لوبغاړو ته چې چانس ورکړي. انشاءالله افغانستان کرکټ ملي لوبډله به ایرلنډ لوبډلې ته ډېره سخته ماته ورکړي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ پر وړاندې ښه لوبې وکړي او سیریز د افغانستان په برخه پای ته ورسوي. د افغانستان او ایرلنډ لوبو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ لا دغو لوبو ته تر اوسه لوبډله نه ده انتخاب کړې، نه یې ټېسټ لوبو ته انتخاب کړې ده، نه شلاوریزه نه 50 اوریزه ته. خدای دې وکړي چې دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلنډ پر وړاندې ډېره زبردسته لوبډله اعلان کړي، هغه که شلاوریزه وي که 50 اوریزه وي که ټېسټ لوبه وي، باید ځوانانو ته چانس ورکړي. نو انشاءالله ځوانان به هم په دغه لوبو کې ښه وځلیږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.